وګورو درنو ملګرو یو افسوسناکه واقعه در سره شریکوم چې په ضلع چارسده کې رامخې ته شوې ده. یو دوه خویندو خودکشي کړې ده او ځانونه یې مړه کړي دي. دا یو غټ غم چې په یو کور باندې ډبل غمونه راغلي دي، یعنی دوه مړي په یو ټایم باندې شوي دي چې دغه دواړو په خپله باندې ځان هم مړ کړی دی. خو د دې په باره کې در سره پوره معلومات شریکوو چې آیا دوی دا ځان ولې مړ کړو او دا څه خبره د دې په منځ کې یا دې سره د چا راغلې وه چې دې دواړو خویندو ځان مړ کړو او ځان یې پخپله په خپل کور کې پانسي کړی دی. د دې واقعه پوره معلومات او تفصیل تاسو د هغې فیملی چې څه ویلي دي هغه در سره شریکوو. وګورو دوستانو د دې مور پلار چې اوس هم ډېر زیات خفه دي او ډېر په سرو سترګو جاړي چې دغه یوه یې مشرۍ او بله یې کشرۍ لور وه چې نور بچي یې هم واړه وو. داسې ویل کېږي چې دغه مشرۍ لور یې یو ملګری و چې د هغې سره یې خبرې کولې او د هغې ورسره څه ویډیوګانې او نور داسې تصویران هم وو چې هغه یې نه ډیلیټ کول او د هغې د هغه تصویرانو د وجې هغه غالک ورسره داسې کار وکړو چې هغه یې ورته په انټرنیټ باندې خواره کړل چې دغه کې د دویانو خویندو تصویران په یو ځای باندې وو او هغه یې ورته په انټرنیټ باندې ورکړل چې د هغې بدنامي وشوه او ډېر وخت د هغې په دغه خبرو کې تیر شو چې هغه هلک ورپسې بیا رشته هم نه رالیږله او نه یې کوله چې دې کې د دواړو جینکو بدنامي کړې وه او دواړه جینکۍ د واده کولو نه ویستې ځکه چې داسې یو ګنده او غلط الفاظ د هغه تصویرانو سره ورکړي وو چې د دې کمې ویډیوګانې هم وې. نو هغه چې خلکو کتلي دي خاص کر د هغې کلیواله هم دغه ویډیوګانې کتلي دي او بیا یې د دې پوره معلومات کړی دی او خلکو په دې باندې دغه الزام لګولی دی چې دا دوه خویندې د یو هلک سره بدنامي شوي دي او دغه کارونه یې ورسره کړي دي چې بیا د دې جینکو رشتې هم نه کېدی. دغه جینکۍ چې ډېرې زیاتې تنګې شوي دي او د ډېرې مجبورۍ د وجې ځان پنسي کړی دی چې اوسه پورې ورپسې چا رشته نه رالیږله. خوږو دوستانو داسې خلک هم په دنیا کې شته چې د هغه د یو غلطۍ د وجې بل انسان ژوند ختمېدی شي. الله دې داسې خلکو ته په دې جن هم سزا ورکړي او په هغه جن باندې ورته الله هم سزا ورکړي. تاسو ټول پې امین ووایئ.